دوستانو نننۍ کیسه ډېره زبردسته او سبق آموز ده. دا قصه د یوې ښځې او د هغې د 5 عاشقانو ده او دا قصه به تاسو په سوچ کولو باندې مجبوره کي. د تاجرانو د خاندان د یوې جینۍ واده د یو داسې سړي سره وشو چې هغه د سیر و سیاحت ډېر زیات شوقین و. یوه ورځ هغه په سفر باندې روان شو او د ډېرې مودې پورې څه خبر رانغی. د ده ښځه په کور کې په تنهایۍ کې ناسته وه او د یو تاجر په زوی باندې عاشقه شوه. د هغې په محبت کې ګرفتاره شوه او د تاجر زوی هم په دې باندې ډېر زیات عاشق و. یوه ورځ د دغې نوجوان د یو سړي سره جګړه شوه. هغه سړي د ده خلاف په پولیس کې رپوټ ولیکو. اخر دغه نوجوان هم پولیسو ګرفتار کو. کله چې دا خبر د دې نوجوان معشوقې ته ورسېدو نو هغې د ټولو نه ښایسته لباس زیبیتن کو او په غوسه باندې د کور نه ووتله او د پولیسو د سربراح خواته لاړه. اول یې سلام وکړو او بیا یې یو تحریري خط ولیکو چې په دې جیل کې تا کوم سړی اچولی دی دا زما ډېر خوږ ورور دی او دا بې ګناه دی. د ده خلاف د دروغو ګواهي پیش شوې ده او دا یې په ناجایزه طریقه باندې قید کړی دی او د ده نه بغیر زه لا وارثه یم. په دې وجه باندې زه درخواست کوم چې دا زر تر زره رها کړئ. جینۍ دا درخواست ولیکو او د ښار چې کوم والي و هغه ته یې پیش کو. د والي چې کله په جینۍ باندې نظر پرېوتو نو فوراً پې عاشق شو. د ښار د والي جینۍ ته وویل ته زما په کور کې کښېنه تر هغې پورې کښېنه چې تر څو پورې زه ستا رور راوغواړم د جیل نه یې بهر کړم د هغې پورې به ته زما په کور کې زما مېلمنه یې. جینۍ د ښار والي ته وویل چې زه یو اجنبي ښځه یم، زه یو نامحرمه ښځه یم، زه ستا په کور کې نشم پاتې کېدی. د ښار والي وویل چې تر څو پورې ته زما په کور کې نه پاتې کېږي نو زه ستا رور نشم رها کولی ځکه چې زمونږ په تنهایۍ کې ملاوېدل ډېر ضروري دي. جینۍ چې کله د ښار د والي دا خبره واورېده او پوهه شوه نو والي ته یې وویل چې داسې خبره ده نو ته بیا زما کور ته ولې نه راځې، هلته کې به کینو ټایم به وباسو او ښه په آرام باندې به خبره وکړو، ما ته زما کور ته ټایم راکړه چې کله به راځې. والي ورته ټایم ورکړو چې په پلانې ورځ به زه ستا کور ته درشم. جینۍ روانه شوه. جینۍ چې کله د والي د کور نه ووتله فوراً لاړه د قاضي په خدمت کې حاضره شوه. اول یې سلام وکړو او د هغې نه پسې قاضي مخاطب کو چې ای قاضي که چېرې ته ما ته انصاف راکولی شې نو الله به تا ته ډېر زیات اجر درکړي. قاضي ورته وویل ستا سره چا ناانصافي کړې ده؟ جینۍ ورته وویل چې زما یو ورور دی ډېر زیات معصوم دی، هغه د ښار د والي د سربراح پولیس په وینا باندې په جیل کې اچولی دی. زه تا ته درخواست کوم چې زما مدد وکړه، زما ورور د جیل نه راوباسه. کله چې قاضي صاحب د جینۍ حسن ته وکتل نو بې قابو شو او په دې جینۍ باندې عاشق شو. جینۍ ته یې وویل چې ته زما په کور کې زما د نوکرانو سره زما انتظار وکړه، زه والي ته پیغام لیږم او ستا رور راغواړم. ستا خبرو زما په زړه کې ځای جوړ کو. دا جینۍ هم په قاضي باندې پوه شوه چې د ارادې هم غلطي دي. قاضي ته یې وویل که چېرې ته زما سره یوازې میلاوېدل غواړې نو زما کور ته راشه، هلته به ملازمین هم نه وي او محل به هم نه وي، موږ به په یوازې سره ټیم تیر کړو. قاضي ورته وویل ستا کور کوم ځای دی؟ جینۍ ورته فوراً د خپل کور پته ورکړه او ده ته یې هم هغه وخت ورکړو کوم چې د ښار والي ته ورکړی و. او د دې نه پس جینۍ روانه شوه د وزیر په خدمت کې حاضره شوه. وزیر چې هم د جینۍ حسن ته وکتل نو د ملاقات بهانه یې جوړه کړه. خو جینۍ چې کله د وزیر په ارادو باندې پوه شوه نو د وزیر سره هم دغسې وکړه څنګه چې د قاضي سره او د والي سره کړو. وی چې په زما کور ته راشه هلته کې به ملاقات وکړو او هماغه یو ټایم یې ورته ورکړو. جینۍ فوراً لاړه د بادشاه په خدمت کې حاضره شوه او دا پوره کهاني بادشاه ته هم سنا وکړه. بادشاه چې جینۍ ولیده بادشاه پې هم عاشق شو. بادشاه ورته وویل ستا رور چا قید کړی دی؟ جینۍ ورته وویل د پولیس سربراح قید کړی دی. خو آخر بادشاه ورته هم دا خبره وکړه چې زما سره په محل کې لږ ټیم کښېنه، دمه به وکړو، آرام به وکړو او بیا به زه قاضي ته پیغام ولېږم ستا رور به آزاد کړي. جینۍ ورته وویل ته خو ما ته د محل دعوت راکې خو که زه غریبه تا ته د خپلې جونګړې دعوت درکړم نو څنګه به وي؟ زما امید دی چې ته به زما دا دعوت نه رد کړې. بادشاه فوراً د دې جینۍ دعوت قبول کو. جینۍ ورته د خپل کور پته وښودله او بادشاه له هم د ملاقات هغه ټیم ورکو کم ټیم چې مخکینو د 3 کسانو ته ورکړی و. جینۍ چې کله د بادشاه د ملاقات نه فارغه شوه نو سیده د ترکاڼ دکان ته لاړه
او ترکاڼ ته یې ووي چې ماته یوه داسې المارۍ جوړه کړه چې د هغې 4 خانې وي او هره خانه د بلې خانې د پاسه وي او ځان له کولاویږي. کله چې جینۍ د ترکاڼ نه مزدورۍ تپوس وکړو نو ترکاڼ ورته وویل چې د دې مزدوري خو 4 ګونه زیاته ده، خو ستا ښایست دومره زیات دی که ته ماله لږ ټیم راکړې نو زه به دا تا ته په تحفه کې درکړم. جینۍ چې کله ترکاڼ په نیت باندې پوه شو چې د ده نیت هم خراب دی، ترکاڼ ته یې وویل چې د 4 خانو په ځای 15 خانې جوړې کړه، خو په هغه ټیم باندې به یې راوړې کم ټیم چې دې مخکینو 4 کسانو ته ورکړی و. وایي چې زما کور ته به دا المارۍ ماته په پلاني ټیم باندې راورسې، د کور پته یې ورته ورکړه. ترکاڼ ورته وویل چې لږه حصاره شه، المارۍ ځان سره ویسه. جینۍ ورته وویل چې ډېره ښه ده. جینۍ ځان سره المارۍ ویوړه او ترکاڼ ته یې د هغې ورځې دعوت ورکړو په کومه ورځ چې دا نور 4 کسان راغوښتي وو. جینۍ چې کله کور ته لاړه نو یو څو جوړې کپړې مختلف رنګونو کې برابر کړي او سنبال یې کېښودې او د دعوت د ورځې دپاره یې شراب، ګلونه او میوې برابر کېښودې او د عطرو انتظام یې وکړو. چې د مېلمنو ورځ شوه نو جینۍ ښه زبردستې کپړې واچولې، عطر یې ولګول او د مېلمنو انتظار یې شروع کړو. د اتفاق خبره وه چې د ټولو نه مخکې قاضي راښکاره شو. قاضي ته یې ښه په احترام باندې سلام وکړو او بیا یې د لاس نه ونیو او صوفې ته یې بوتلو. په خوا کې ورسره جوخته کېناستله او د خپل عشق کې نور هم مبتلا کو او بیا ورته وویل چې خپل پټکی او خپلې کپړې وباسه او د رنګین لباس واچوه او زه ځم تا ته د خوراک انتظام کومه. قاضي چې کله په کپړو بدلولو کې و چې چا دروازه وټکوله، قاضي وویل په دروازه کې څوک دي؟ جینۍ ورته وویل چې زما خاوند راغی. په قاضي باندې رپندی راغی، ویرېدو، وایي چې زه به اوس څه کوم او چېرته به ځم؟ جینۍ ورته وویل هېڅ فکر مه کوه، زه به تا په دې المارۍ کې پټ کړم. قاضي وویل ما ته منظوره ده. جینۍ د قاضي لاس ونیو او د المارۍ د ټولو نه په لاندنۍ خانۍ کې ور دننه کو او قید یې کو. جینۍ فوراً دروازې ته لاړه چې دروازه یې راکولاو کړه نو د ښار والي و. جینۍ ښه په کلاره د والي ښار لاس ونیولو او په صوفه باندې ځان سره کېنو او په خوږو خوږو خبرو کې راګیر کو او ورته ویې ویل حضور دا ستا کور دی، خپل کور یې وګڼه، نن به ټوله ورځ دواړه هم دلته کې یک یوازې تېرو. هغه رنګین کپړې ورته ورکړې چې ته د رنګین کپړې واچوه او آرام وکړه، زه تا ته د خوراک بندوبست کوم. د ښار والي چې کله ښه ریلیکس شو، کپړې یې چینج کړې، بیا یې جینۍ په خپله غېږه کې راوغورځوله. جینۍ ورته وویل که ته ماته زما د ورور د رهایۍ کوم درخواست دی هغه ته ماته ولیکې، دسخط یې کړې راته چې زما ورور آزاد شي، نو زما زړه ته به سکون میلاو شي. بیا چې څه ستا خوښوي هم هغه وکړه. والي فوراً سپین کاغذ راواغستو او د جیل د افسر په نوم یې پیغام جاري کو چې کله هم تا ته دا پیغام در ورسي دا سړی فوراً آزاد کا. والي چې څنګه جینۍ ته درخواست ورکو نو په دې کې دروازې ته چا دستک وکړو، یعنې چا دروازه وټکوله. والي وویل دا څوک راغی؟ جینۍ ورته وویل چې زما خاوند راغی. والي ډېر په یره باندې وویل چې زه به اوس څه کوم؟ جینۍ ورته وویل هېڅ فکر مه کوه، زه به تا په دې المارۍ کې پټ کړم، کله زما خاوند واپس بهر لاړ شي بیا به دې راوباسم. جینۍ والي د المارۍ په 2مه خانې کې بند کو، قید یې کو او دروازې ته ورغله. چې دروازه یې کولاو کړه په دروازې باندې وزیر و. هم په دغه طریقه باندې وزیر راوستو، رنګین لباس یې ورته ور واغوندو او چې څنګه ده سره کېناستو واله وه چا بیا دروازه وټکوله. وزیر ویرېدو چې څوک دي؟ جینۍ ورته همدغسې وویل چې زما خاوند دی، راځه چې تا زه په المارۍ کې پټ کړم. هم په هغې طریقې باندې وزیر په المارۍ کې دننه کو او د المارۍ په 3مه خانه کې وزیر هم قید کو او فوراً دروازې ته ورغله. چې دروازې یې کولاو کړه نو په دروازه کې بادشاه نمودار شو. بادشاه ته یې ښه په تعظیم سره راوستو، ځان سره یې په اعلی ځای باندې کېنولو او د بادشاه قیمتي کپړې یې ویستلې او ساده رنګینې کپړې یې ورته ور واچولې. یو په خپلو کې دا خبرې کولې چې بیا چا دروازه وټکوله. بادشاه وویل دا څوک دي؟ جینۍ ورته وویل زما خاوند. بادشاه په غوسه کې راغی، وایي چې دا په شرافت سره ولېږه که نه زه به یې په خپل طاقت باندې ولېږم. جینۍ ورته وویل چې نه د غوسه مه کوه، دا به زه ښه ښکلی په مینه باندې رخصت کړم، خو راځه ته لږ آرام وکړه، لږ پټ شه، دا به زه په آرام سره رخصت کړم بیا به ته راوځې. همدغسې بادشاه په 4مه خانه کې بند کو او قید یې کو. جینۍ چې کله دروازې ته ورغله نو ترکاڼ راغی. ترکاڼ راننوتلو. ترکاڼ ښه په تعظیم سره جینۍ ته سلام وکړو. جینۍ ورته وویل زه ستا نه خفه یم. ترکاڼ ورته وویل چې ولې څه غلطي مې کړې ده؟
جینۍ ورته وویل چې تا د المارۍ 5مه خانه ورکوټه جوړه کړې ده. ترکان ورته وویل چې نه داسې نه ده. جینۍ ورته وویل نه تی چیک که ته ورته ورننوځه معاینه یې پخپله وکړه. ترکاڼ چې کله د المارۍ 5مې خانې ته دننه کو نو هم په دغه طریقې سره جینۍ د المارۍ خانه بنده کړه او ترکان یې پکې قید کو. جینۍ فورا لاړه جیل ته، خط یې ویوړو او خپل عاشق یې را ازاد کو او خپل عاشق ته یې دا ټوله کهاني سناو کړه. عاشق چې کله راغی وایي چې په دې ښار کې موږ ته نور پاتې کېدل نه دي پکار. خپله کډه کوډه یې واخیستله، په اوښانو باندې بار کړه او د ښار نه بهر روان شو. هغه نور 5 کسان کوم چې د المارۍ په 5 خانو کې قید دي د یو عجیبه عذاب نه تېرېدل. نه ورته خوراک سه، نه ورته دستخاک سه او بل طرف ته د متیازو هم ډېر زیات تکلیف و ورته. اخر ترکان صبر ونه کو، ډېرې سختې متیازې ورته ورغلې. ترکان نه متیازې خطا شوې د وزیر په سر، وزیر د بادشاه په سر، بادشاه د والي په سر او ټولو داسې په یو بل باندې متیازې ور پرېښودې. اخره کې قاضي ډېر زیات غوسه شو، په چغه شو چې دا قید کافي نه و چې په متیازو باندې هم ذلیله کړم. په داسې طریقه باندې خبره تېرېده ټولو د یو بل نه شکایتونه شروع کړل. چا به چې د چا نه شکایت کو هغه به ورته وویل الله دې تا ته دې اجر درکړي او په جینۍ باندې به یې لعنت لیږو چې دې موږ په کم عذاب کې مبتلا کړي یو. اخر وزیر په یو ګرجدار اواز سره وویل چې لعنت دې په دې جینۍ وي، دې خو د بادشاه نه علاوه ټول افسران ګیر کړي دي. بادشاه چې کله د وزیر خبره واورېده وزیر وپېژندو، فورا یې اواز وکړو چې فکر مه کوئ زه هم تاسو سره یم، په دې جال کې زه هم ګیر شوی یم. د دې په اورېدو سره ترکان هم اواز وکړو چې ما خو د دې دپاره د المارۍ جوړه کړې وه او زه یې هم په دې المارۍ کې قید کړم. د دې نه پس د ټولو د یو بل سره تعارف وشو، د یو بل سره به یې ګپ شپ لګول. خو چې کله په ګاونډیانو کې دا خبره خوره شوه چې جینۍ په کور کې نشته، کور خوشی دی، نو ټولو فیصله وکړه چې د کور دروازه ماته کړئ او کور ته دننه داخل شئ چې څه حالات دي. د دې نه مخکې چې قاضي یا بادشاه د لاپروایۍ په الزام کې مونږ ګرفتار نه کړي. کله چې د کلي خلکو دروازه کولاو کړه ماته یې کړه او دننه ننوتل نو په کور کې یوه غټه المارۍ ولیده چې په المارۍ باندې څنګه نظر پرېوتو نو د المارۍ نه د انسانانو اوازونه شروع شو. یو کس پکې وویل چې په دې المارۍ کې خو پیریان اوسېږي، چا وویل چې په دې کې دیوان اوسېږي، یو پکې وویل چې نه دا المارۍ سېزل غواړي. په دې کې قاضي اواز وکړو چې تاسو ټول راجمع شئ، زه د علاقې قاضي یم. خلکو نه منله، ټول خلک ویرېدل چې دا پیریان دي. اخر قاضي ورته د قرآن پاک تلاوت وکړو او وایي چې تاسو لږ نږدې راشئ زه درته خبره کوم. اخر تر دې چې خپله ټوله واقعه ورته بیان کړه، وایي چې په هره خانه کې پلانی پلانی او پلانی پراته دي. یو کس یې تپوس وکړو چې اخر تاسو دلته راغلی څنګه او بیا په دې المارۍ کې بند څنګه شوئ. نو قاضي ورته ټوله کیسه په تفصیل سره سناو کړه. نو د کلي خلکو یو ترکاڼ راوغوښتو، قاضي، والي، وزیر، بادشاه او ترکاڼ یې ترې راویستل. کله چې دې ټولو یو بل ته په عجیب او غریب او په دې رنګینو کپړو کې ټولو یو بل ولیدو نو په یو بل پسې خنداګانې شروع کړې. دوستانو په دې ځای کې زموږ قصه اختتام ته رسي. زه امید ساتم چې دا قصه به ستاسو خوښه شوې وي. په دې کې ډېر غټ سبق پروت دی او د عبرت نه یوه ډکه کیسه ده. که ستاسو خوښه شوې وي چینل دسه سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. که زندګۍ وفا وکړه نو انشاءالله بله داسې سبق آموز واقعه به انشاءالله ستاسو سره شیر کړم. تر هغې دمه اجازت غواړم. د الله په امان.